سلامونه دوستانو، زما نوم قادر شاه حمدي دی. د اډوبي فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس درو 50مه ویډیو ته موږ ښه راغلاست وایم. په تېره 52مه ویډیو کې موږ په لایر منیو کې پر ویډیو لایرز کې پر ځینې موضوعاتو وغږېدلو. نیو ویډیو لایر فرام فایل، نیو بلینک ویډیو لایر، انسرټ بلینک فریم، دغه رنګه ډبلیکیټ فریم، ډیلیټ فریم، پر دې موضوعاتو مو کار وکړئ. نن ورځ دوستانو د انټرپریټ فوټیج د لارې انټرپریټ فوټیج څخه به یې شروع کړو. نو په دې ځای کې اول انټرپریټ فوټیج دی. زه به دلته یو ویډیو لایر جوړ کړم. تاسو اوس وګورئ زما سره یو ویډیو لایر جوړ شو په دې ترتیب سره. ښه، زه به راسمه ټایم لاین به آن کړم تر څو دغه لایر زما سره راسي. تاسو ورته وګورئ په دې ترتیب سره و بیا دغه ویډیو زموږ سره شروع کیږي یا به پلی کیږي. نو دلته اول سر چې دی زموږ سره په لایر کې انټرپریټ فوټیج دی. دی څه کار کوي؟ تاسو کولی شئ د خپلې ویډیو اندازې ورته ډېرې کړئ یا ورته لږ کړئ. دا چې هر څونه ډېرېږي دغه اندازه د فریم ریټ هغونه او ویډیو کیفیت پیدا کوي، او څونه چې کمیږي هغونه د ویډیو کیفیت ورسره کمیږي. مثلا د خبرې که چیرې تاسو دلته 10 ورته وټاکئ هغه به ډېر کم کیفیت وي، که 12 وي بیا به یې څه لوړ کیفیت وي. نو دا ټول د کیفیت د لحاظه څخه موږ کولی شو چې دا یا لوړ کړو یا یې ښکته کړو. نو په دې ترتیب سره په دې کې ځینې تغیرات موږ راوستلی شو د انټرپریټ فوټیج له لارې چې په دا خپل فوټیج یا په دا خپله ویډیو کې مثلا موږ کیفیت کم کړو، کیفیت یې ډېر کړو، کولی شو چې یو څه تغیرات دلته راولو. دا موږ چې کله ویډیو لایر جوړوو تاسو اوس وګورئ دلته په نیو کې که ستاسو په یاد وي موږ وویله فلم اینډ ویډیو، دلته ریزولیشن موږ وویله 1920 × 1080. نو هغه پکسلونه چې وه هغه هم د فوټیج د فریم ریټ په حساب دي، یعنې د 1920 × 1080 کم فریم ریټ چې دی هغه په انټرپریټ فوټیج کې هم موږ کولی شو ایډیټ کړو. مثلا د خبرې زما دا لایر انتخاب کړی دی، کولی شم د دې فریم ریټ هلته ایډیټ کړم او کیفیت یې ورته چیش کړم کم کړم. نو دا هم د ده کار و. او بل موږ په لایر منیو کې په ویډیو لایرز کې دا شو الټرډ ویډیو، ریسټور فریم، ریسټور آل فریمز، ریلود فریم او ریسټرایز، دا ټول د خیره په فریمونو کې موږ وایو. فریمونه چې مو کله تدریس کړل دا ټول به ستاسې زده شي. که اوس ساده تاسې ریسټرایز کلیک کړئ دغه ویډیو دی چې شي کوي د ویډیو لایر اړوي ساده لایر ته، تاسې وګورئ ساده لایر ته دی تبدیلوي. او بل هم موږ په لایر کې ریسټرایز لرو. دی څه کار کوي؟ که چیرې تاسې په فوټوشاپ کې مثلا یو شیپ خلاص کړی یا مثلا یو ویکټور ماسک یا سمارټ آبجیکټ یا ویډیو یا 3D یو شیپ هغه بیرته غواړئ ساده لایر ته واړوئ، نو د ریسټرایز څخه تاسې کار اخیستلی شئ. هغه لایر ساده لایر ته اړول د ریسټرایز کار دی. تاسې اوس وګورئ دغه ویډیو لایر دی، زه غواړم دا ساده لایر شي، فقط دلته ویډیو کلیک کوئ اتومات به هغه لایر ساده لایر ته اوړي. زه به دا ټایم لاین ایسته کړم. اوس راځم دلته یو بل شیپ به زه رسم کړم. ښه، دلته به زه شیپ ته واړوم. تاسو اوس وګورئ دا شیپ دی. زه غواړم دغه د شیپ د لایر څخه ګورئ دغه علامه چې ده د شیپ د لایر علامه ده، غواړم دا ساده لایر ته واوړي. نو راسئ لایر ته او ریسټرایز ته او دلته شیپ کلیک کړئ. شیپ چې کلیک کړئ ګورئ د یو بیا ساده لایر ته اوړي. او یا هم مثلا غواړئ چې دلته په ریسټرایز کې فیل کنټینټ غواړئ چې یو بل فیلینګ هم د ده سره اضافه سي، ګورئ کولی شئ چې په هغه ترتیب باندې بیا یو بل فیلینګ هم دلته ورته وټاکئ، یو بل ماسک یې ورته جوړ کړئ. او یا هم که چیرې تاسې یو نوې صفحه جوړه کړئ دلته زه راځم د صفحې اندازه به یو څه لویه کړم. اوس زه راځم دلته زه یو شیپ رسموم اتومات. کله چې دا شیپ رسم سو زما سره داسې یو رنګ به ورته ورکړو. غواړم چې دا چې شي 3D ته واړوي، نو زه به دغه شیپ 3D ته په دې ترتیب سره چې کړم تبدیل کړم.
تاسې وګورئ هغه شیپ یې زما سره چې شي کوي 3D کوي په دې ترتیب سره. نو اوس چې کله دی 3D سو زه غواړم چې دغه لایر ساده لایر ته راواوړي. نو راځو لایر ته او دلته رسټرایز ته ګورئ 3D اتومات هغه اپشن فعاله سو. دی کلیک کوي دی بیا ساده لایر ته واوړي په دې ترتیب سره. یعنې دی اوس د 3D لایر څخه ووتی ساده لایر ته راغلی. او یا هم که چیرې مثلا تاسې یو ویکټور ماسک جوړ کړی وي غواړئ هغه ساده کړئ. زه به دا ایسته کړم. یو نوې صفحه به جوړه کړم کنټرول N او په دې ځای کې ورک سپیس به زه اسینشیل کړم. دا صفحه به زه یو څه لویه کړم. اوس زه راځم دلته به زه یو شیپ هم رسم کړم او بیا به راسم دلته موږ ماسک لرو مثلا ریویل آل. یو ماسک ما پر د چې شي کوي اپلای کوي یا تطبیق کوي. اوس راځم رسټرایز ته. په دې ترتیب سره تاسې کولی شئ ګورئ ویکټور ماسک زموږ سره کار کوي ساده ماسک کار نه سره کوي. نو زه به دی ایسته کړم او دی به ویکټور ماسک ته واړوم. راځم دلته به زه یو عکس را خلاص کړم. ما سره دلته عکس ته مثلا دا عکس به زه راوړم فوټوشاپ ته دلته بیا راسره کښېږدم. اوس راځم دلته زه به دغه لایر کل خلاص کړم. زه غواړم چې مثلا دی چې شي کوم ویکټور ماسک ته واړوم ریویل آل. اوس غواړم بیرته دا ویکټور ماسک ساده لایر ته راواوړي. نو ګورئ دلته ویکټور ماسک اتومات فعاله سوی دی. په کت کلیک یې کوئ دی به ساده شکل ته راځي. او یا هم مثلا دلته موږ یو بل اپشن هم لرو. زه به دی واړوم ویکټور ماسک ته. دلته موږ یو بل اپشن لرو په رسټرایز کې د سمارټ آبجیکټ ته. زه به اتومات دی سمارټ آبجیکټ ته واړوم. بیرته کولی شئ چې ساده شکل ته یې راوړئ کنورټ ټو سمارټ آبجیکټ او بیا به راسم دلته رسټرایز ته. په دې ځای کې ګورئ سمارټ آبجیکټ کله تاسې کلیک کوئ اتومات به دی د سمارټ آبجیکټ څخه وځي ساده لایر ته راځي. نو ستاسو له توجه نه ډېر مننه. په بله ویډیو کې به دوستانو پر نیو لایر بیسډ سلایس ګروپ لایرز او ان ګروپ لایرز هاید لایرز پر دې نورو موضوعاتو بحث کوو. د الله په امان.